لس کاله مخکې بعد راځه پرې سوی دی د کلي ملک ومه ته راځه یاره اوس به د کلي والا ویل سوي درځه ورسه یارانو ولا بس وعلیکم السلام ملک جوړ څنګه ملک شه جوړ ملک خدای دې راول څنګه خیر خیرات ملک شه جوړ شکر دې خیر عثمان استاد واده څو ټینګ کیږي یاره زما واده په هغه ورځ و چې د ملک صاحب څخه ګوز ولوېدی ما وایه یاره لس کاله به دغه پرېږدي شیرینې ژړې بېبي شیرینې زه ستاسو یوه پوښتنه کوم جواب یې راکړې وکړه په دنیا کې غټ 420 کچاغبر انسان کم یو دی ایسه علاقه پیره کړه بیا هم تېره وشه یاره پرېږده ورو رتبیت مې ما ولا یاره ډېر سوچ کې بند دی په دنیا کې 420 انسان هغه دی پیره خان نه درشان چاته بیا نه وایه بیا اوه د عیسایي والا د هر څه څه بالاتر هغه انسان دی هغه سړی دی چې کور ته مینې له په غلا شی تېر وروره تا څه تنده یې ورځ پلي کې اچول یار که مجلس نه راته کوې زه به دی ولاړ سم مجلس نه راته کوې زه به درسه ولاړ نن درېیمه څلورمه د کور یې پسې راخستی ولې یې پسې راخستی دا ډېر درو څلورو سره ناست ومه چرس مې ورته ورڅکول نشست وم کور ته ولاړم و پلار ته مې ویل ما شیخ یې ځای مې لیدلی غوټ سره واخ زردار نور یاره چی تی شعر یا زه به ته ذکر زم ولې خیر پرې که چشتی کینه خبر یا وایي غټ کلی پیدا کی خیرات ابو आज आप हमारे साथ स्कूल जाना है क्यों बेटा आपको मिस बुला रहे बेटा मेरा थोड़ा शहर में काम है आप ऐसा करो अम्मी के साथ लेके जाओ अबू आप तो अम्मी से डरते हो आपका ख्याल कि पूरा पाकिस्तान अम्मी से डरता है وابدا والا ترکشت سو خیر دی از ما د کور سرویس کاټه یاره تی دا بیل ولې نه جمع کوه زاتار د کاټوم جمع به کور ور مرڅخلو وایي ما ته افسر اډر راکړی دی زه دا نه پرېږدم چې دا نه کوي جمع شان نه کاټه او دا نن کاټوم یو منټ هم وخت نشته موږ ابا زه در زپیل راخمه جمع کوم بیا به تار نه کاټه یا چې بیل جمع کې بیا تار نه کاټو اوس په 2 منټو کې سره راځم وابدا والا تاسو ما زوی بوزي په بازار کې خرڅ کوي پیسې چې به جوړې کړي خپل بیل په ادا کوي چې پاته شي هغه مال راواستو د کومې خوا ما تاسو د ګاډۍ چابۍ واخیستلې ولې خیر په 15 منټه کې د 28 واره ټلیفون وکړي ته ما ستا موټر غلا کړی کسې چاته موټر ورکړی دی که نه دی ورکړی یار امرجنسي و نو ما څه به کړي ولای په دا مې ټلیفون اندر وکړ او امرجنسي ولا په دې مې ټلیفون اندر وکړ ګرده مرده 100 روپۍ پټرول راچوي زه نن راولاړ شوم د 200 روپۍ پټرول ما ور واچول ستا موټر ته تا د زما ګاډۍ ته پټرول څنګه ور اچول دا ګاډۍ ته خو ډیزل ور نیږي نو تاسو غول نه کوئ پاګله